کندوز کې ملي شلوریزه جام امو او سپینغر لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. د نور احمد جادو چینای په زړوره لوبه ډیلي ته ماته ورکړه. او بنگلادیش کرکټ کې ټاکنې تمیم اقبال د بدلون مخکښ. د کندوز شلوریزه جام سیالیو کې پرون دوه په زړه پورې لوبې ترسره شوې. په اومه لوبه کې امو د بندیامیر په وړاندې په زړه پورې بریا خپله کړه چې بندیامیر لومړی توپوهنه وکړه او په 100 اورونو کې 119 منډې جوړې کړې. په ځواب کې امو لوبډلې ټاکل شوی هدف د 13.1 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر سره سیالي وګټله. حفیظ ادران د 4 وکټو په اخیستو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. بل لور ته په اتمه لوبه کې سپینغر لوبډلې پیاوړې لوبه وړاندې کړه چې د 115 منډې هدف وټاکو، خو میسانک لوبډله یوازې 104 منډو ته ورسېده او سیالي د 11 منډو په توپیر سره وبایلله. روح العرب د 5 وکټو په اخیستو سره د بریا اتل شو. ټاکل شوې ده چې نن هم په دوه مهمو سیالیو کې امو د سپینغر او بندیامیر د بوست پر وړاندې مخامخ ولوبېږي. د هند شلوریز آی پی ایل لیګ سیالیو په 48مه لوبه کې چینای سپر کینګ د ډیلی کیپټلز پر وړاندې د 2 وکټو په توپیر سره بریا خپله کړه چې پکې د افغانستان ځوان توپچوونکي نور احمد هم ځانګړې ځلېدنه وکړه. ډیلی لومړی توپوهنه وکړه او په 100 اورونو کې 155 منډې د اوو لوبغاړو په زیان جوړې کړې چې په دغه لوبه کې نور احمد د 3 اورونو په ترڅ کې یوازې 22 منډې ورکړې او 2 مهمې وکټې یې ترلاسه کړې چې د سیالي لوبډلې پر وړاندې د منډو جوړولو سخت فشار واچوه. اخیل حسین هم په 4 اورونو کې 19 منډو په ورکولو سره یو وکټ واخیسته. په ځواب کې چینای لوبډلې هدف په اسانه ترلاسه کړ چې سانجو سامسون په زړه پورې لوبه وکړه او په 250 توپونو یې ناسوځدلو 8 منډې جوړې کړې چې ورسره کارتیک شرما د 1 منډو په کولو ملتیا وکړه او دواړو لوبډله بریا ته ورسوله. د بریا چینای ته په 15 توپونو پاتې کېدو سره ور په برخه شوه چې د لوبې اصلي رنګ هغه وخت بدل شو چې نور احمد د خپل تاویدونکي توپچونې په وسیله د ډیلي د منډو لړۍ ورو کړه. د بنگلادیش کرکټ بورډ د نوي مشرتابه لپاره د ټاکنو بهیر په رسمي ډول پیل کړ. دا پریکړه د مې په 4مه نیټه وشوه او ټاکل شوې ده چې په 10 ورځو کې به نوې اداره وټاکل شي. اوس مهال تمیم اقبال د لنډمهالي مشر په توګه باندې دنده ترسره کوي چې وروسته له هغې چې پخواني بورډ د واک د ناسم استعمال له امله لرې شو. بورډ اعلان کړی دی چې د استازو نمایندۍ به ژر پیل شي او د 3 کسیزه کمیسیون له لارې به ټاکنې ترسره شي. همدا ډول په میرپور لوبغالي کې د شاوخوا 180 پخوانیو لوبغاړو لپاره د 300 کسانو په ظرفیت ځانګړی لاونج جوړیږي. اقبال ویلي هدف دا دی چې د هیواد د ټولو پخوانیو لوبغاړو درناوی وشي او نوموړی به په راتلونکو ټاکنو کې د دایمي مشر څوکۍ ته هم